السلام علیکم، ستړي مه سئ. یو بل لیکچر ته ښه راغلاست او نن پر دې باندې خبرې کوو چې د ماشومانو لپاره دوستانه فضا یا د ماشومانو د ملاتړ مرکزونه څه ډول جوړېږي. کومې مرحلې دي چې هغه باید موږ طی کړو او د هغې څخه وروسته وکولی سو چې یو چایلډ فرندلي سپیس ولرو. د دې دپاره ډېر لنډ په دغه شکل کې تاسې ته تشریح کوم چې تاسې د یو CFS د جوړولو دپاره د CFS جوړولو څخه مخکې او یا هم د کار په شروع کې کوښښ وکړئ چې دا مرحلې ټوله په نظر کې ونیسئ. راوځو دې ته. اوله مرحله چې ده هغه د یوې ارزونې مرحله ده. د ټولنې په سطح باندې یوه ارزونه ترسره کېږي، کامله ارزونه د CFS د اړتیا په اړه باندې، د موجوده ماشومانو په اړه باندې، د دوی د خوندیتوب اړوند معلوماتو راټولول، په هغه ساحه کې اړتیا شته نشته، د دې ټولو په اړه باندې تاسې د کمیونټي یا ټولنې په سطح باندې یوه ارزونه ترسره کوئ. کله چې مو ارزونه ترسره کړل، معلومات مو راټول کړل، په نیډس یا په اړتیا باندې پوه شولاست او په دې باندې هم پوه شولاست چې CFS ته اړتیا شته، نو د هغې څخه وروسته به تاسې پر خپل پلان او ډیزاین باندې کار کوئ. پلان او ډیزاین کېدلی شي ستاسې د پروژې یوه برخه وي یا نه وي، یا کېدلی شي پروژې کې تاسې مخکې د مخکې CFS لرئ، فنډ لرئ، فقط غواړئ چې څه رقم او په کوم شکل باندې جوړ کړئ، د هغه باندې کار کوئ. نو د پلان او ډیزاین د مرحلې څخه وروسته به تاسې د خپل CFS دپاره چې کله مو پر پلان او پر ډیزاین باندې د موافقه وکړل، تصمیم ونیول شو، د هغې څخه وروسته هغه ستاسې د ډیزاین مطابق به د خپل CFS دپاره ټولې توکي او منابع اماده کوئ چې کوم شیان چې تاسې ضرورت لرئ هغه به اماده کوئ. هغه چې به اماده کړئ، د هغې څخه وروسته تر ټولو مهم شی چې دی هغه دا دی چې تاسې به ځئ بیرته ټولنې ته به مراجعه کوئ او هلته به یوه ارزونه ترسره کوئ او کوښښ به کوئ د CFS دپاره یو مناسب ځای وټاکئ او د ځای انتخاب د خپل ځان دپاره اصول لري چې په بله ویډیو کې پر هغه باندې خبرې کوو. کله چې د ځای کار هم وسو، توکي هم اماده سول، ځای مو هم انتخاب کړئ، ښه برابر پلان هم لرئ د یو مشخصې مودې دپاره، د هغې څخه وروسته د CFS دپاره د کارکوونکو استخدام دی چې په CFS-ونو کې مختلف ارګانونه مختلف پوزیشنونه لري چې پر هغه باندې هم بیا په یو بله ویډیو کې خبرې کوو. څوک CFS فسیلیټیټرز ورته وایي، څوک انیمیټرز ورته وایي، څوک کمیونټي بیس سوشل ورکرز دي چې هغه تر ډېره حده پورې کار و مسؤلیت د CFS د چارو مخته وړل وي، د هغوی استخدام دی او روزنه ده. او چې کله دا کار خلاص و، د هغې څخه وروسته د فعالیتونو شروع ده. چې فعالیتونه شروع سول، بیا بل کار ستاسې دا دی چې روزمره خپل فعالیتونه وارزوئ، نظارت یې وکړئ او د CFS د کارکوونکو چارو او پروګرامونو څخه تخنیکي ملاتړ ترسره کړئ. دغه مراحل د CFS د جوړولو دپاره ضروري دي او د دې مراحلو یو په بل پسې باندې تعقیبول او ترسره کول او عملي کول به ستاسې سره کومک وکړي چې وکولی سي یو ښه CFS ولرئ. ډېره زیاته مننه، ښې چارې، او په بله ویډیو کې به بیا خبرې سره کوو انشاءالله.